لکه یو بادشاہ ته نجومیانو ویلي چې ته د خپل زوی ته واده مه کوه او که ده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به دی زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاه په دې سوچ کې او زوی ته یې واده نه کولو. آخر الامر سوچ یې وکړو چې زه بادشاه یم، فوج را سره دی، اسباب د جنگ را سره دي، توپې را سره دي، اخر دا زمری به راځي په کومه؟ واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج ودروله، وسلې ور سره دي او توپې ور سره دي چې بای دې خار ته به زمری راځي په کومه؟ د دې دومره لوی طاقت سره به زمری راځي څنګه؟ واده وشو، ډوله راله، ناوی او زلمی ناست دي. د ناوی د زلمی ته ووایي چې یاره دا ستا پلار د دې زمري نه ډېر یېرېده او ما تر اوسه پورې د زمري شکل نه دی لیدلی چې د دې زمري دا شکل څنګه دی. نو د ناوی او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و، څه چې د دنیا رواج دی. د هلک تیلی راواغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړه چې د ناوې ته یې وښیمه چې هغه زمری داسې چې د زمري شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته ووایي چې زمري داسې شکل وي او همغه وخت کې هغه د حلوا په هغه تصویري زمري کې قدرت